پټه صلاح کړې ده چې د نواب مطلب څه دی، راځي پټ پکې یو مولا کوي. پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او 7 کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی. چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو. وی څوک دی؟ وی فلانه. وی تاسو یې راولئ؟ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي. متکه پېژنئ؟ یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک مولا نه کوي، قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم. وی جی نه کوو مونږ مولا توب نه توبه ده. بالښت لوی کاټ او غټ بالښت او توره رئیس دی دا او په بالښت کې داسې ایښې ده او مولا یې وله راوست. ها مولا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو؟ نواب ورته د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته؟ د خانانو خو به مې اورېدلي که نه؟ خان نواب علم دې وکړو؟ جی عالم شوې؟ څه خو پاتې نه دي؟ نه جی یو ټکی هم نه دی پاتې، ټول کتابونه مې خلاص کړ. ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې؟ ویل نه جی بلکل. بس تورې ته لاس کوا نواب چې دې 60 ته والا برابر کړه. ویل تا ویلي چې خدای یو دی؟ خو چې داسې کوي تا ویلي چې خدای؟ ویل نه جی ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی. بس توره نواب کېښوه. کلي خلقو ته وی ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي، که دا مولا وی نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو که ونه. ځای وی ما تاسو ته پېژندلي وی چې تاسو کې که مولا جوړم شي توره به نشي کولی. نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک به ګورې چې جس کی لاټھی اس کی بینس، ټول به د خان د خولې نوکرانې به وکړي په دې څو ورځو کې. نو دا زمونږ د ژوند حال دی. پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پوره مانوس کړی نه او دینم زده کړی نه، نو ترغه پورې خدای سره زمون ګډ جوړ نه جوړیږي. نو چار کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی. نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے. آئے عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء، الله محوکی هغه شی چې کوم د رضا وشي. لوح محفوظ چې څه لیکلي دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محوکی د هغې په ځای نور څه ولیکي. دا د هغه کار. مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یې، نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ دے او مراقبہ کی عزیزانو داغ نظر پر لوح محفوظ پریوت اس دا 13 جمعہ ماتا استویلیو چھ مراقبے دا اغا علم دے او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږ پیژنوم نه او نه زبزوز دا خبرې درته کوم. زما دا یقین دی چې تاسو به پوهېږئ نه، دا مې یقین دی. پیژنده خو یې پرېږده، دا مې یقین دی چې پوهېږئ هم پرې نه چې مراقبه څه ته وایي. نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ کے داغ وحی عرفانی و وحی القائدہ پر لوح محفوظ نظر پریوتو. نو دا دا زامنو استازی چه کمو مولانا طاہر سے دا پاس پر لوح محفوظ لکلے شقی
شقی مانا بدبخت. نو دې ډېر خپه شو او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته ځي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي. نو تقدیر کی بیا دو قسم دي. تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دي. یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے. نو تقدیر معلق چه دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی. لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي چې د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله وي. یو کار تی داسې وشي چې بیا د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. اس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. اس پتہ نه لګي چې دا الله زیات رضا چې دا غ په څه شي کې ده. جمعات نه براوته 200 نفل بدی کړي. تسبیح بدی اړول. خو چې جمعات نه روزه لکه بدی داسې ته تیر شوی چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه اغار سدی لاړ دور شو. بار چلار شي یو سړی به ولاړی د ننبئی دکان سره چې وګیا او یو اتانې راواله او د ننبئی نه ورته یو روټۍ واله امنځونه به په مخ درويشته شوي او په دې یو روټۍ بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دې د پاره ده چې یو نیکۍ ته بنه اسره کې هر نیکۍ ته ورته غاړه وځي. هر نیکۍ دا بنوي چې دا لاره کې کانه پروت ته دا بلا ثني کی مړه خو زخ پته واړه نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کانه دی خو کول چې تپ سوک تینده کو نه خوري دا اب لری شي او دا به قبول شي په دې به جنت تلار شي. ما خبره پوي. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی. اس پتن عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم. عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم. خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. معشوقي عاشقان خو ډیر زیات دي. اوس دا اس پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. اس پته یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزان مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کښ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی. خدای ته په کرم او مهرباني څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه یې وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں
یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چی تقدیر مبرم کی بیا دو قسمت. یو تقدیر مبرم پا لوح محفوظ او فی علم اللہ. یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی چی دا اللہ پا علم کی معلق وی او پا لوح محفوظ مبرم لکلے شے. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډېر ښه شی دی او هغه دعا ډېر ښه شی دی چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکړه. ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي که نه دا پیرانو میرانو له چې ورشي صاحب دوانه به مې نه وباسي موټی والا ګرم کې نه یا الله دا هسې اکو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي راغی وی عمرې ته روان یم دعا راته وکړه. اغه دعا بدر توکم انشاءاللہ چې تلار شي خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک. اے رور گوٹیا چې التما دعا نه یې التما د پارم دعا. عمر فاروق دعا ډېر خوشاله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی فرمائلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلی دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لاس اوچته او که نه اوچته. یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وی د جمعې په ورځ یو خطبه وی او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې پورس تر نور پریوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلوي. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. آزان کے اوگورا دعا تا محتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوگورا اللہم رب هذه الدعوت التام. آزان نرست دا دعا ہوئی خلق وابعثه سنگا دے وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهېږي نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کړ. مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج 24. تاسو خیال نه که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحبه مانځه نه رستو دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وویل ویره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو خو دا سنتو نه رستو دی چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه. زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکړي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شوي. ما ورته ویل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې
او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کول خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کول نو بس 4 دیخی اوچت پاسې دولار سنت نرست دوا عزیزانو دا یاد لرئی مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی و تبارک د ہندوستان پزمکا دمر لوی عالم تیر شوه که د ټولی دنیا علم په یو تله کې واچه او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچه نو دا به دروند شي د دمر لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده زما په خبره پوهېږئ مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه کار دی او ځان له دعا وکړه تخته که لازمه ملا نه ګڼه یو خدا چې ملا دعا ونه کړه او تی د دې ځای نه نیسي کافره مانځه نه رستو دی دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپر هم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی دي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي بس جګړه ختمه شوه زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمهو تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیګا یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جی عربو ته تللی یم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او مونځ کوي په دې سینه لاس ږدي مال هغې مور مونځ دا مونځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاس ایښو ویلې رښتیا دی نو پوه خو شم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا ادبي دې معافي غواړم دې خوا وګورئ دلې لاس نامه نه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس ته کدلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې زوړندونی وو قرات ته ویلو منځ شو زما خبره پوهېږئ دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخی ده پکې غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته الی شحمتي الاذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو هېڅ مذایقه نشته د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیختې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او 4 رکعاته او 4 رکعاته او 4 رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اختل یو بوډا مې چې ژوندی پرې نښوی د دوی د لاسه لازه تنګ په دې قهر اخته خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی علم وې هېڅ تکلیف به درته درته ایماني ویم
زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک لاک شکر په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوه یم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرات کړی دی داسې ډېر کوڅډب موسډب په شیشه لګیایي بجګر مولا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانۍ خبره داسې کړې ده زمونږ ملا خو وی چې داسې نشته ما ته لږ مال راوله نو په سبا راغی وی جی خو وی چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وایي غلط وایي ظالم ته لږ راوله چې ما پوه کړي که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم زه څه یم ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي امانه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي ما نه سپی یم ښه دی زه څه شی یا ما کې به غرور ځي غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه د شان سره ښایي بنده به څه او د هغه غرور به څه ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي تکبر مې د پاکستان د بادشاہ ما د جناح صاحب تقریرونه اورېدلي په دې صدر کې را روانو زه هغه وخت کې نوی نوی ملا شوی وم یو غریب سړی و د ګلونو ګنټه یې ور اچوله چې یو پړق یې په دې مخ ووهه ما غرور د صدر ایوب لیدلی ما غرور د یحیی خان لیدلی ما غرور د بوټو خان لیدلی دا ضیاءالله کله چې خدای لږه د وړو پیشو جوړه کړې ده ده کې لږ غرور که خیال وکوي نشته هر چا ته قبله و کعبه او خدای چینګه نیولي هر وخت بیت الله شریف ته منډه کي ور پورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کوي او کار څه کوي خو چې پاکستان نه مې ونه خوځې نو په دغه یې لږ خپره ټینګه شوې نو عزیزانو غرور مونږ څه شی یو مونږ کې به غرور څه مونږ څه تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تیسمار خان درته ځان کې وایي چې زکام دی وایي ته راشه که نه زه خو دوایي دکان کې ناست یم چې داسې بیا به راشه داسې پوزه به یې نیولي پیشي څه بلا در باندې شو زکام دی خوله په یو ځي سترګې په بله ځي سپېږمې بل خوا ارتې کېږي تاسو څه شی یې څه نو مونږ به څه یو زمونږ غرور به څه نو در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ که ځان ګلونه کول غواړئ نو خاورې شئ نو رنگ رنگ ګلونه به ونیسئ مثلا تاسو د شاتو د مچۍ ګبین کلیدلی اوس د شاتو مچکۍ دومره غوندې شی د دې مچۍ په دې دماغو کې دا ماده چا اچولې ده چې ته لاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا عزیزانو دا به تاسو ته پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده یو د دې بادشاہي
عادت عام شات مچونه لغون دی لوی وی دا هغه بادشاہ آرڈر داوی چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړی د هغه څوکیدارانو کار داوی چې کومه موچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه چې اسنه چې دی موچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په غنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروړي نو هغه څوکیداران چې دي دا موچای اول چک کی نو هغه نرستوي بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړ شي قرآن کریم کی سورت النحل مستقل سورت کے د شاتو د مجھ کو بیان دے او د دې د زندګۍ د نظام بیان دا میگی دی چې تاسو یې ګورئ میگی دې کې مستقله بادشاہی ده او مستقل نظام دے پکې بادشاہ دے پولیس دے فوج دے سزا و جزائے دا مستقل نظام دے قرآن کریم کے د میگو مستقل بیان دے کم صورت ورته ہوئی صورت نمل نمل عربی کی میگی توائی پدی صورت نمل کی مستقل بیان دے د میگو او بیان دا سے دے چې یو ورځ د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا روان نو میگو بادشاہ آرڈر وکړو چې فوراً ټول میگی سړو تنه نوځي دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیہ السلام په دی غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سړو تنه نوځي دا تخت تیریږي چې پېمال نشي سلیمان علیہ السلام حکم وکړ چې دا تخت کېږي او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالمم چې خلق پېمالومه چې تا آرډر وکړو چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګوره الله اکبر د میګو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګوره او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګوره عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجنه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی اغستی که د پاکستان بادشاہانو په دې سلويخ کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړې نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وې لکه چین دے ہندوستان دے روس دے امریکہ دا نن بتام اسمان سره خبرې کول نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قرآن ناغسته او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي خدا بدبخت قوم په سلويخ کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دی راغلی سبقونه ویلی دی بی ایم اے ایف اے ڈبل ایم اے ایل ایل بی دا ټت پت دا کړی دی
او په نوکرو باندې لګېدلی سی ایس پی یا پی ایچ ډي کړې ده په نوکرو لګېدلی دي به د ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماښام ښځې رواني کې هغه لوبی را لوبی نور د دوی دماغ دغه ته اوزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي دغه ته زمونږ ملک اوزګار مونږه د خدای په قهر اخته یو څه زمونږ کمزوری دي مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پریوتی نو مالګې وسوځولو جاوید مالګه پلیته شو دا خر پکې پریوتی دی یو بزرګ ولاړو هغه آنکې در کان نمک رفته نمک شو کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېدو خرم مالګه شو نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چرته مالدار سرمایدار مړ شي یا بیمار شي پیوې وایو چف را چفي کوپې باندې او خپل مفاد مد نظر کړی دي دا سبق مونږ دې قوم ته چرته او نه خو د چو بدبخت قوم نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې ستا د تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي تی ولی نشي جوړولې او غوی ولی جوړولې ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته عزیزانو تاسو نه دی لیدلی یا لیدلی یا نه لیدلی یا کلی دلی دی ورته خیال نه کړي دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګريزانو جوړول کومه طریقه چې د ډیم د پاره اختیار کړي و استاد انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسیدلې خېټه پرتو او انګريزانو بس تا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به پخپل کوزیدو په کې به سیمټ او شګیا چو ستاد ملک اکسیانان او انجینیران پرې د ټیکدارو سره لب جبو کیو کمیشنو سوداګانې ور سره وکیو د ټیکو فیصله ور سره وکي چې دا 500 لک ټیکا در کوم او 6 لک به زمای او 10 لک به ته سخاوري ری ولګیو سبب بچ کې او سبب څه شي او سبب څه شي ستاد ملک انجینیران دا کار کوي د پردی ملک انجینیران راغلی او استاد ورسک ډیم چې جوړول زور غلېم ما تماشې کو دا د توربلې ډیم چې درته چا چولې ده استاد پاکستان غغغغ قرنی چې د قبر نروزی او کفنی په سر نیولې د توربلې غوندې ډیم به جوړ نه کی دا درته انګريزانو جوړ کړي دا سیای چین چې نن ته چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی ورشه تماشا وکړه چې په کوم رنگ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلې ته سره کې جوړې ستا سره کې خنن جوړي سبب کې دا سوري شي دا غارونه پکې شي اوس بیا لو بجوړه ده صاحب کونسلران به پاس کی ضیاء الحق او جنیجو په خبر ګستر ګوړانده شي د ملک ته د الیکشن ډیر ضرورت چې دا ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت چواریانو جمعدار کا جوړ شو نه څپې او کا جوړ نشو نه څپې کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغه ته نږدې ناراضي بیاداری صوبې وزیر اعلان چې ده د توتاگر کی غوندې ودرولې په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا
دې ملک ته ډېر دی ضرورت خو ډېر ښه دي دا خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلي که ښه ورځ مولیده او مړم نو راشي په قبر مې متیازې وکړي په دې پاکستان چرته چې دا بې ضمیره او بې غیرته قوم تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړی هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولې دغې ته نه ګوري چې هلکه دا خر دی ټټو دی سړی دی غویی دی چېرته د سړي زوی دی بني آدم دی خو بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګاره ته چا ویې دلته یو کلي کې وې 9 کسه ولاړ او 9 واړو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري نو ډېر ښه یې خدای پیژندلي یې انشاءالله ښه ورځ ورته ګوري ډېر ښه کار دی مبارک هم شي خدای پیژندلي که دې ملک قوم کې غیرت وې او دوی کې ایمان وې چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو به یک آواز به ټول قوم ویلی وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو بایکاټ وی د ټول ملک خو هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ یې وویل چې جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده ما هیڅ نه کړی نو موسی علیہ السلام ورته وی چې ورځ تراشه او ټول ورځ بدل تما سره ناس دي بار بنوځي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي ټول ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکا وشو ابل ورځ بیا دماکا وشو اندر شهر وشو الو یو سره ونیو یوی ونیو چې ویني وچا په کو نه ومنډل ام سکړو تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي خو چې ووم نیو چوکیادګار کې اعلان وکي او راوي باسي او د دې قوم په مخ کې سر قلم کوي چې ووم نه متصب پولیس په داغه انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن نه پولیس د لاسه خو د ملک بیړه تباہ ده پولیس په انټاروګیشن کوي ومنی وہ خوراوی باسی کردی نو پردی بچی کباب کړه پردی ماشومان مړ کړه او سړی ونیو اب انټاروګیشن کوي پښتنې به تی څوک کوي ډټ کا گوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچی علالیږي او کباب کیږي لګیا دي اس عزیزانو زمونږ ملک کې شیخ سعدی مونږه سپې جنو یا مولانا روم سپې جنو کنه جی مونږ اوس دې ورځو کې که خیال وکړي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړیږي د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیرمن بسوک جوړیږي لکه په تورا بلا دې ټولو والے شو خو څوک به میر شي یا څوک به چورمین شي سب بلا خو به پیو شو څه غم وړي کم بخت و بدبخت چې شپه او ورځ بل غم نشته خو بس اړوت خړوت جوړ دی هلته پې صاحبه حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړېږي دا ملک د مسلم لیګو د پلار ټیکه ده
جنیجوی پا مدینہ منورہ کے اعلانو کو 80% ممبران چی دی اغا مسلم لیگ کامیاب شوی مدینہ کی تا پا اخبار گستر گوڑن شوز پا مدینہ کی تا سر دا مسلم لیگ و غم دی التا خود پیغمبر روزی تا ادرے گا درود وایا سلام وایا دعاو کا دے پاکستان تا چھ خدا زی وزیر اعظم ما پروردگارا تپکی دے قہر او غضب نمون خلاص کے دے بمبارون ہم خلاص کے خدا دا پردی بچی چھ کباب کی گی دے ملک لد خیر اسباب جوڑ کے پٹا پڑون شی حالتا دا دعاو کنو تو 80% مسلم لیگ کامیاب شی دا استعمل کن زه خو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونځ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کله مې پرېښو چې ځئ وروره لرې کېږئ دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چه تا دا لنڈی کوتل نا 38 ایمبولنسو کے دا بم کباب شوی خلق راوڑا 38 ایمبولنسو کے او بیا حالم نوے پرون دا 400 دا اڈے نا دے سمرا خلق پا بمونو تیکا شوی خلق راوڑا ورځ بیرته نو پرون راتا یو اخبار والا ٹیلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراولې نور څه بیان خو مال نه راځي ویلو آیا مالا شیرون دادی چاہ کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرتا سوک لگیا جی تخت جوڑی حکومت جوڑی اقتدار جوڑی کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرتا دا مور یو بچے دے پا بم کے الوتے دے پا تختہ پروتے لمبئی قبر دا پارے تیاری ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرتا خزیناس دی ناوے جوڑائی بار سڑی پا جنج راغلی دی کلاشن کوپی اور سردی اور ڈزے کئی او چرتا دمڑو کپنے گنڈلے کی نہ دا شیرون ندی کا دا اخبار کی لکلے سی دا زمون ملک نظم عزیزان و عرض داو چھ ملک نند اللہ تعالیٰ پا عظیم قہر و غضب کے گرفتار عظیم دین مخ کے گورئی چھے نور بچکی نن خبر پوئی ہے پوئی موئی نہیں دروس صدر چھ امریکی تا تلے ہو
شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي. صحافي پیژنئ؟ پیژنئ ماما څه ته وایي؟ و یو طایفه د هغه عربو سره چې کوم دي. یو منټ پوه نه شوې ماما، پوه نه شوې. ما خو درته ویل زما خو بیړه غرقه ده. ته پوه شوې که نه؟ هغه د خدای ساده راته خوله کې ناست یې که نه چې په خبره نه پوهېږئ. شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي دي. شپږ زره. او په امریکا کې په تمام ملک یو عجیب و غریب چراغان دی چې د روس صدر گورباچوف امریکې ته راغلی. ستا د ملک وزیر او صدر چې بل ملک ته لاړ شي نو د هغه ملک سربراه ورته وایي اډې ته نه راځي، یا ورته کم کوڅه وزیر راولیږي یا ورته څوک سیکرټري راولیږي چې ورشه جاز نه راکوز کا او رای والا چرته هوټل کې کېناوه. دا ستا د ملک عزت دی. عرب ملکونو ته تللی دی، پته ولګوئ چې شاه فهد د سعودي عرب سربراه چې دی شاه فهد راغلی دی ایرپورټ ته د دوی ریسیو کولو لپاره. خو هغوی ته پته ده که نه چې دا خیر غوښتوله راغلي دي. نو چې تا له ملنګ راشي او درته وایي چې پیسه راوړئ خدای مه بخښه نو ته به ورپاسې؟ تاسو به ورپاسئ؟ ورپاسې خو به هغه چاله چې ته پوهې چې دا څه سړی راغی، چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی، نو ته به څه ورپاسې؟ دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې. بیا په دې پوهیږئ چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نه شو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شو. هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا دا ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا ده. دلته تم خوشحاله چې خدای د کابل جوړ او مکی ولی که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه؟ ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شو. دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوئ او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته یې وښیم. نو عرض میں دا و عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نښتی دی لګیا دی چې دې نه مخکې به څه کېږي. که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راوغورځوي ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی. زه اوس د ملایم دې جومات کې ناست یم او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جومات کې په ما راکېښ وی نو دې نه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنګ به پې کېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډي کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشتل او پرون یې درته په 400 کې وویشتل او ته لګیا یې د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بله نری غوندې خبره هم پکې ده او دا تپوس به کوم چې
ابل اورځ دوبای تا د جلیل کبابی کباب چا غوختی دوبای تا د پیښور د نوتی او د جلیل کبابی کباب چې سو غواړي وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي دوبای